حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنه دواړه په غېږه ورسول ډېر صحابه او تابعین ناست نو رسول صلی الله علیه وسلم به یو غږ کو لکه دلته موږ د تشویق دپاره یو آواز کو نو رسول علیه السلام به ویلې هی حسن یعنې ونیسه حسنه نو فاطمه رضی الله عنها مو هغې ورته ویلې ته ولې حسن ته وایې چې هی حسن نو حسین خو کشر د هغه ته ووایه وی د دې لوبې حضرت جبریل علیه السلام هم ننداره کوي حضرت جبریل علیه السلام ولاړ ده هغه حسین ته وایي چې هی حسین نو زه په مقابل کې هغه حسین رضی الله عنه ته وایي چې هی حسین نو زه په مقابل کې حسن ته وایم رضی الله عنهما چې هی حسن مشر و حسین رضی الله عنه دا کشر و نو په اسلام کې امام علامه ابن سعد رحمه الله طبقات خپل کې دا حدیث راوړی علامه ابو نعیم اصفهانی په فضائل الصحابه کې دا حدیث راوړی نو ورزشکاران ورونو او هغه څوک چې دلته پهلوانان یې نو غوښتنه مو هم دا د کلوبه کوئ خو یې هسې خو نیت مو چې هغه وي چې د رسول صلی الله علیه وسلم صحابو چې نیت کې کم شی و چې اعداد ده د کفر د مقابلې دپاره تیاری ده خپل بدن ته صحت ته دا به مو په زړه کې مقصود وي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي و رافع ابن خدیج نومیده دی وی چې کله رسول علیه السلام صحابه جهاد ته لیږل نو دغه صحابه کې رسول علیه السلام ولاړو صحابه یې معاینه کوله رسول الله نو بیا یو صحابي ته یې اجازه ورکړه رافع ابن خدیج نومیده ده ته یې چې اجازه ورکړه نو د رافع ابن خدیج وایي د جندب رضی الله عنه ته اجازه ورکړه ما ته اجازه رانه کړله رافع ابن خدیج وایي وی ما ته اجازه رانه کړله او سموره ابن جندب ته اجازه ورکړه دواړه صحابه ول وی ما مې خپل پلندر ته ویلې مري ابن سنان نومید صحابي وی ما ورته ویلې چې ته رسول الله ته ووایه چې څنګه ده ته د جهاد اجازه ورکوي چې لاړ شي او ما ته یې نه راکوي نو ما دوی دواړه په غېږ باندې واچوه که زه یې راچپه کړم نو دی د جهاد ته لاړ شي دا د احد جهاد ته تیاری و او که چېرته ما راچپه که نو بیا د دی بېرته کاټ کړل شي او ما د جهاد ته بوځي نو رافع ابن خدیج رضی الله عنه د سموره ابن جندب سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې احد ته د صحابو معاینه کېدله روان ول نو دا یو بل حدیث ده خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک ورته یو لوی قوت ورکړی یو ورځ د مکې مکرمې په غرونو کې روانو نو یو مشهور عربو روکانا ابن عبد یزید نومیده صحابي و هیچ چا هم نه و څملولی په عربو کې یوازینی صحابي و چې چا څملولی نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکړ ورزشکارانو زه د یو عالم په صفت چې دلته راغلی یم نو خامخا لوبې خو خوند راکوي خو د مونږ مقصود پکې دا ده چې د اسلام داعیان واوسېږو د هر هغې وسیلې د لارې نه مو چې وس کېږي نه تنها د مونږ د عامو مجلس ګډونوالو ټولو افغانانو نه غوښتنه کوو چې په هغې کې د اسلام داعیه او د اسلام دعوت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د غېږې په دغه باندې روکانه ته دعوت ورکړ وی روکانه ما سره غېږه ونیسه روکانه ورته ویلې وایي که غېږ مې ونیوله در سره احادیث الفاظ متغایر راغلي دي رسول الله ورته ویلې وي که راچپه مې کړلې بیا به ایمان راوړې هغه میږې څرولې روکانه د قریشو میږې څرولې نو رسول علیه السلام ته ویلې وي سیده په غېږ باندې درځم بعضې روایتونو کې راځي میږې ورسره په شرط باندې کړلې یو وارې چې مقابله وسوله روکانه یې راچپه کړ رسول الله راچپه کړ تاسې فکر ونه کوئ ځوانانو چې د اسلام دین یو محجور دین ده ممنوع دین ده چاته پکې اجازت نسته ده رسول الله د روکانه د هغه وخت د ټولو عربو د ټول جزیرة العرب پهلوان روکانه سره رسول الله غېږه نیسي خو دا غېږه په یو هدف باندې ده چې د اسلام د دعوت په خاطر باندې ده روکانه یې یو وارې چپه کړ
چې د عربو مشران مې ونه ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روکانه راچپه کړ. رسول الله ورته ویلي کومې میږې مې چې درنه وګټلې هغه میږې زه ټولې بېرته تا ته درکوم. هغه میږې زه د تا نه نه غواړم، هغه میږې دې د تا وي، هغه میږې دې تا سه. خو یوه غوښتنه درنه کوم چې دغه کلمه لا اله الا الله د ټول ګراوند کې چې څومره خلک ناست دي دا کلمه را سره ووایئ. لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دغه کلمه یې ټولو دغه رکانه ویلې الله پاک ایمان نصیب کړ. دغه صحابي نه الله دغه رکانه چې کافر و الله پاک ترنه یو صحابي جوړ کړ، الله پاک ایمان نصیب کړ. دغه صحابي نه داسې سړی جوړ شو چې مشکات کې د دې احادیثو روایت شته. نو ورزشکارانو دغه یوه غوښتنه مو ده، نو زه پوهېږم وخت کم ده، مستقل په دې باندې کتاب شته. ځوانانو ورزشکارانو غوښتنه درنه کوم، خصوصا پهلوانانو، چونکې بحث د پهلوانانو د غېږو المصارعه الى المصارعه هغه کتاب ده چې د رسول علیه السلام په حضور کې یا رسول الله چې د صحابهو سره کوي غېږې نیولې دي، نو هغه احادیث یې په دې کتاب کې راجمع کړي دي. نوم د کتاب بیا وایم المصارعه، په تیزي باندې ورتلل الى المصارعه غېږې ته. رسول علیه السلام د ابوجهل سره غېږه نه ده نیولې، دا علماو رد کړې. خو ځوانانو یوه غوښتنه درنه کوم د ورزش ځوانانو د یو عالم په صفت باندې ورزش چې کوئ د قندهار لویو علماو نه خیر دی یو څو پوښتنې وکړئ چې موږ ورزش کوو، کوم ورزش په کومه طریقه باندې. یو دا ده چې عورت لحاظ به ډېر کوئ، چې قمار پکې نه وي، صحت مو پکې مقصد وي، یو هدف مو پکې مقصد وي. دغه د اسلام شرطونه دي. عورت به مو نه وي لوت، یو قمار به نه وي ورباندې، دوه د صحت او د اعداد مقصود به وي. د اسلام دغه غوښتنه ده. نورې ټولې العابې چې دلته مو وکړلې انشاءالله دا شرعا ممنوعې نه دي. الله پاک مو کامیاب